کم ماشومان چې د خبرو کولو دوران کې در سره سترګې نشي میلاوهلې اخوا دېخوا ګوري چې څه نوم یو طور ته هغه نوم واخلي جواب نه درکوي، یعنې تا له څه ریسپانس نه درکوي، په خپل کار کې مصروف وي. د ماشومانو چې کوم قدرتي شوقونه وي لکه د ماشومانو جینکو ګوډیانې او میک اپ خوښ وي او د ماشومانو هلکانو ګاډي او سایکل او لوبې خوښې وي، په دغه کې کار نه ساتي، خپله یو دنیا کې مګن وي، یا خو دروازه پورې نښتي یا هغه بندې کولوي یا کړکۍ پورې نښتي. دې نه علاوه کمیونیکیشن سکلز یې ټیک نه وي، خبرې نشي کولی یا بیخي چاړاګان وي او یا بیا صرف باتا کوي، یعنې ډیولپمنټ کم چې نشونما د ماشومانو هغه یې سلو وي د بل ماشوم په مقابله کې، نو دا کیدای شي چې د اټیزم شکار وي. په دې کې درې چې کومې مهمې خبرې دي چې یو به کمیونیکیشن ټیک نه وي، لکه تا سره به خبرې نشي کولی، ته ولې څه پیغام ورکړې چې دا کار داسې وکړه، هغه شان نه کوي، ته به یو خبر وکړې هلته به بل کس ته کیدای شي چې بله خبره وکړي. په درېیم باندې سپیچ یې ګډوډي، په خوله باندې چې کوم الفاظ دي هغه ټیک نه وي او بیهیویر ټیک نه وي، څنګه چې ما تاسو ته بیان کړه، نو کیدای شي چې دا ماشوم د اټیزم شکار وي. دته اټیزم وي. اټیزم په کار ده چې مور او پلار د خپل ماشوم په خپله د 3 کالونو مخکې ډایګنوز کړي، یعنې معلومه کړي چې زما دا ماشوم انیوژول دی، لکه د نورو ماشومانو نه بدل دی. د اټیزم چې کوم علاج دی نو هغه داسې نه چې ګنې څه دوایي ده چې ته به هغه ورکړي، هغه صرف تھراپیز دي، سپیچ تھراپیز دي، خپل ایکسپرټس دي چې هغه ورسره خبرې کوي، کمیونیکیشن سره کوي، کینی پاسې یو کار پې کوي. نو د اټیزم داسې د دوایي والا علاج نشته، خو تھراپیز دي کوم چې به کول غواړي، د هغې سره ماشوم ټیک کېږي. داسې بیماري نه ده، نه د دې څه وجه معلومه ده چې څه د وجې کېږي، خو دا د برین چې کوم د مغزو نشونما ده هغه لږ سلو وي د بل ماشوم مقابله کې. که د اټیزم د ماشوم سره خواري وشي په وخت باندې، نو د ده روان وخت به ډېر اسان وي او دا به ټیک ټاک د نورو خلکو په شان ژوند تېرولی شي. او که په وخت باندې دا معلوم نشي نو کېدای شي چې ټول عمر هغه یو معذوره ماشوم پاتې شي.